السلام علیکم زما پښتنو ورونو خویندو ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي ستاسو په خدمت کې حاضر ده د یو نوي پروګرام سره. زما ورونو خویندو زموږ ډیر داسې ورونه وي چې هغې سخت طبیعت وي او هغې خپل کور والا چې کله د کور والا بهر ځي څخه بدې کوي مړې ژوندې کوي چېرته بازار ته ځي هر ځای ته ځي هغه پې خفه کېږي او هغه بد مني او په دې باندې دا خویندې هم خفه کېږي او دوی زړه ته یو داسې غم اچولی چې دا په موږ ډېر لوی ظلم کېږي زیاتې کېږي او برداشت کوي خو یې صبر نه خو ډیر کار اغستې خو په دې خفه مې چې دا وګورم ما سره سختي کېږي دا زما قسمت داسې ډېر خویندې زموږ داسې وي چې کله زموږ د هغې کور والا چې کله د کور نه وځي خپل آفس ته یا مزدورۍ له یا چې څه کار هم کوي هغه وځي نو دې دوران کې د خپل چادري یا برقه وغیره راواخلي او هغه وځي او خپلې ښې بدې وکړي چې دنیا خامخا مړی ژوندی کول غواړي نو که دا سړی ما نه پرېږدي دا خاوند مې ما نه پرېږدي نو زه به د دوی په غیر موجودګۍ کې خپلې ښې بدې کوم خو کول خو غواړي بغیر ښو بدو نه دا دې دنیا کې وخت نه تېرېږي او دا ګینې لازمي ده او ښه په فخر سره وایي چې سړی مې سخت طبیعت دی زه خبروم هم نه خو زه خپلې ښې بدې کوم نو داسې خویندو دپاره دغه یو څو خبرې دي په غور سره یې واورئ. د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په ټایم کې کله چې یو سړی لاړ او هغه مسافر شو نو هغه وتو ټایم کې کور نه چې کله وتو نو هغه خپلې ښځې ته دا دغه وکړو چې نصیحت وکړو چې زه در کومه پورې واپس نیم راغلی نو ته به د خپل کور نه قدم هم بهر نه ږدې او ته به چېرته هم نه ځې نو هغه کور والی چېرته هم نه تله خو دې دوران کې د هغې چې کوم کور والی وه د هغې والد صاحب د هغې پلار چې کوم هغه ډېر زیات بیمار شو او هغې ته سوال جواب راغو چې بابا دې ډېر زیات بیمار دی راشه او ویې ګوره او تپوس یې وکړه نو هغه ښځې ته یاد شو چې ما ته خو په وتو ټایم کې داسې ویلي وو چې زه چې در کومه نیم راغلی د کوره به قدم بار نه ږدي بلکل همدا خبرې نبي علیه السلام له راواستلو او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې خاوند درته ویلي چې زه نیم راغلی در هغې به کور نه قدم بار نه ږدي نو ته به نه وځې که پلار دې بیمار دی نو هم مه ځه بیا هغه لا نړه خو بیا څو ورځې بعد یې پسې بیا داسې سوال جواب راغو داسې پیغام چا راوړو چې والد صاحب دی بالکل زنکدن دی اخیری ټایم دی هغه راشه ویې ګوره دا ټایم بیا جون کې نی نو هغې ته چې کله دا سوال جواب وشو نو هغه ډېره زیاته په دې خبره باندې پریشانه شو او هغې بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته پیغام راواستولو چې زه څوکم زما د والد صاحب دا د زنکدن ټایم دی ډېر زیات سخت دی او اخیری ملاقات دی زه څوکم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورته پیغام ورواستلو چې هغې ته ووایه چې خاوند درته ویلو چې د کوره قدم بار مه ږده نو بس که هغه سخت هم دی هم مه ځه بیا څو ورځې بعد یې په سوال جواب راغو چې هغه ټایم پلار یې سخت واقع زنکدن و نه بعد وفات شو بیا دې پسې سوال جواب راغلو چې والد صاحب چې ستاسو والد صاحب چې دی په حق ورسېدو او که اخري دیدنې کې اخري نظر خپل والد صاحب ګوري نو راشه ویې ګوره ځکه چې بیا دې نه بعد به هغه یوسي د هغه جنازه څه به وشي هغه به قبر ته یوسي بیا د پلار لیدل نشته نو بیا هغې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته پیغام راواستلو او تپوس یې وکړو چې زه څوک یم اوس خو اخري دیدن دی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته بیا پیغام راواستلو چې درته ویلي دي چې د کوره قدم بار مه ږده خپل خاوند درته ویلي دي نو د کوره بهر مه وځه بس پرېږده چې جنازه د هر څه دې وشي خو نه به ځې چې کله دا خبره یې واورېدو نو هغه د پلار مرګ له هم لا نړه نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له به وحي راتله الله پاک د طرف نه الله پاک ورته وحي په ذریعه باندې وویلې چې دې ښځې ته دا پیغام ورسو سوال جواب وکړه چې ستا پلار چې دی ستا د کم صبر وکړو ته د لا نړې د دې صبر د برکته ستا پلار جنتي شو او هغه مونږ هغه الله پاک وی چې ما وبخلو او هغه جنتي شو بغیر څه حساب کتاب هغه الله وبخلو هغه جنتي شو نو دا ستا د صبر اجر ما تعالی درکو نو زما خویندو وګورئ دې خبرې ته سوچ وکړئ چې دومره لوی اجر یعنی چې د هغې والد صاحب سره هیڅ قسمه د هغه دنیا ته څنګه انسان قبر ته کوشي سره څو قسمه حساب کتاب کیږي او هغه بغیر څه حساب کتاب الله جنتي کو د هغه هر ګناه خطا معاف شو هغه جنتي شو وبخلی شو او بیا په دې لور باندې په ژوندون دا زیری وشو چې پلار دې جنتي شو الله وبخلو
نو د صبر دومره لوی اجر. نو کله چې تاسو داسې صبر کوئ نو دا مه وایي چې دا په ما ظلم زیاتې کیږي او ما کې برداشت او دا زه کوم، بلکې دا سوچ کوئ چې ضرور د دې هر یو تکلیف چې کم تاسو تیروي او بیا خاوند الله پاک لوی درجه ورکړي ده، د خپل خاوند د خاطره او د خپل کور جوړ ساتلو د خاطره ښځه چې هر یو تکلیف تیری د هغې به الله پاک هغې ته ډیر لوی اجر ورکوي. دې سره ستاسو خور پښتنه تاسو نه غواړي اجازت د همیشه پرنګ دې دعا سره چې الله زموږ مسلمانان زموږ پښتانه وروڼه خویندې چې د دنیا په هر ملک هر ګوټ کې هر ځای کې دي الله دې په خپل حفاظت کې وساتي، د غیر مذهب او د شر او فساد نه محفوظ وساتي. په لوی الله سپارم د الله په امان.